ورحمة الله. ملګرو، زه یم ذبیح الله ذهین او تاسو ګورئ ذهین ټکنیکل یوټیوب چینل. نن ملګرو در سره د فیسبوک ملګرو لیست پټول او دارنګه د فالوورز آپشن فعاله کول او د ټګ کول د ملګرو څوک تاسو سره ټګ کوي د هغو بندول. نو دا درې موضوعګانې نن غواړم درته تشریح کړم. راځو خپل فیسبوک خلاصوو او خپل فیسبوک سیټینګ ته راځو، بغیر له دې چې کوم وخت ضایع کوو یا ویډیو درازه شي. راځو سیټینګ خلاصوو. سیټینګ کې دا ټولې صفحې موږ ته مخته راځي. په دې کې موږ نورې صفحې تشریح بیا وروسته کوو. اوس لومړی فیروایس سیټینګ درته تشریح کوم. څوک کولی شي چې د موږ مخکیني پوسټونه وګوري، څوک کولی شي چې زموږ پوسټ پاست کړي، او څوک کولی شي چې زموږ هغه صفحې چې موږ فالو کړي دي. دریم قدم کې دا ده چې موږ صفحې فالو کړي دي هغه وګوري. نو دا تل کوشش کوئ چې دا صرف اونلی می ته واړوئ، ځکه چې دې کې هر قسم صفحې خلکو فالو کړي، نو دا ښه دا وي چې خاص تر تا پورې متعلقه وي چې ته یې وګورې. څوک کولی شي چې تا سټوري وګوري. سټوري هغه په فیسبوک صفحه باندې خپرېږي څلوېښتو ساعتو دپاره، هغو ته فیسبوک سټوري وایي. نو په دې کې هغه تاسې پورې تعلق لري چې څوک یې غواړي وګوري، ټول ملګري یا بعضې کسان یا محدود کسان. څوک کولی شي تاسو ته ملګرتیا بلنې ولیږي، خاص کسان او یا هم ټول هر څوک، هغه د هر چا خپله خوښه ده. خو څوک کولی شي تاسې فرینډ لیست وګوري یا د ملګرو لیست وګوري چې تاسو څوک ملګري لري یا څوک نه لري. نو دا یې تاسو د موږ نن موضوع دا ده. نو دا دلته راځو پبلیک کې وي، همیشه موږ یې اونلی می کوو او سیو کوو. نو په دې باندې د موږ هغه ملګري چې موږ سره هغه کسان چې موږ سره ملګري دي هغه فرینډ لیست هېڅوک هم نشي کتلی چې څوک موږ سره ملګري دي او څوک نه دي. دارنګه راځو څوک مثلا غواړي چې چاته وښایي زه ایمیل کاروم یا مثلا ټلیفون نمبر کاروم یا له ټولو پټ کړي هر څه. نو هغه راځو دلته ګورو چې دلته لیکل شوي څوک غواړي چاته څوک کولی شي چې وګوري تاسې ستاسې ایمیل کاروئ، او یا څوک کولی شي ستاسې وګوري چې تاسې ټلیفون نمبر کاروئ. دا راځو صرف اونلی می ته یې اړوو. زه یوازې زه کولی شم چې وګورم چې زه فیسبوک ایمیل کاروم او یا ټلیفون نمبر کاروم، ځکه د دې طریقه چې ډېر کسان کولی شي چې تاسې آی ډي هیک کړي د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې، یا بعضې وخت داسې وي چې خلک تنګول کوي، د ایمیل باندې درته فالتو فالتو شیان رالیږي، فالتو ایمیلونه کوي، یا مثلا ټلیفون باندې داسې فالتو تنګول کوي. نو دا ټول اونلی می ته اړوو. راځو دوم قدم کې ما درته ویلو چې د ټګ بندول څنګه کولی شو. راځو دغه آپشن تاسې ګورئ، پروفایل اینډ ټګین. په دې کې څوک کولی شي تاسې پروفایل باندې پوسټ وکړي، او دوم قدم کې څوک کولی شي چې تاسې په پروفایل باندې چا پوسټ کړی هغه څوک وګوري. دوم آپشن چې ده، او دریم آپشن چې ده آیا تاسې اجازه ورکوئ چې تاسې پوسټونه څوک شیر کړي او که نه. او دریم قدم کې دا ده چې څوک کولی شي چې وګوري چې تاسې سره په چا ټګ کړی، یعنې تاسې په وال باندې زړونې کړي، هغه بندې کوي، یا څوک کولی شي چې وګوري. نو راځو چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، لنډ یې درته وایم. دا ټول دا زما سیټینګ وګورئ. په دې سیټینګ ترتیب باندې ټول مکمل خپل سیټینګ برابر کړئ. فرینډ دی یا فرینډ دی، دلته دا ټول موږ بندوو، اونلی می ته یې اړوو. دوم قدم کې یو چې یا څوک کولی شي چې د نورو کسانو پوسټونه د موږ په وال باندې وګوري. دا دوم دا خلاصوو. دا صرف دلته ایوری ون دا فرینډ دی، او فرینډ اف فرینډ دی، فرینډز اکسپټ دی، یعنې خاص ملګري، او دلته
اونلی می ته راځو. اونلی می کلیک کوو او دا زموږ اونلی می فعاله کېږي، یعنې نور څوک نشي کولی زموږ پوسټونه وګوري. څوک کولی شي زموږ پوسټ شیر کړي، دا هم تاسو پورې تعلق لري. دا کار چاته اجازه ورکوئ چې تاسو پوسټ شیر کړئ او یا یې نه ورکوئ، نو هغه تاسو خپله خوښه ده. که غواړئ چې اجازه ورکړئ نو آن یې کړئ، او که غواړئ چې اجازه نه کوئ نو بند یې کړئ، بیا څوک یې تاسې پوسټ نشي شیر کولی. دا و د پروفایل د ټیک کولو طریقه. نو ویډیو اوږدېږي، نور معلومات به درته بله ویډیو کې درکړم، او تر بیا ښې چارې.